السلام علیکم. الحاد ته یو بل جواب. اکثر دغه ملحدین او کوم کسان چې غیر مسلم دي یا هندوان یا نور خلک په اصل مسلمان دا اعتراض لري چې تاسو مال ذبح کوئ او د مخکې نه ذبح کوئ. اصل کې زه کولی شم چې یو غټ بحث په دې وکړم چې کوم طریقې ملحدین استفاده کوي، همداسې نور ډلې استفاده کوي، هغه ساینسي هم نه دي، انساني هم نه دي او همچنان صحي هم صحیح نه دي. په هغه باندې جدا بحث وکړم. زه به اسلامي حلال طریقه باندې بحث وکړم چې حلال ذبیحه سره ختم کیږي. اسلام څو شرطونه لري. اول ستا به چقو تیره وي. چې کله د چقو تیره وي او چقو دې په غاړه باندې کېښودو، چې څنګه دې په غاړه باندې کش کو، دلته جنګولر وین دی، همداسې نور کوم رګونه چې دي د اعصابو سره د درد مسؤلیت لري چې اعصابو سره وجود سره رابطه قطع کېږي. نو په هماغه اول شاټ کې دا چې قطع کو، نور حیوان دنه بعد درد نه احساس کوي. چې چون درد نه احساس کوي او زړه بیا هم پم لري، چې کله هم کیمیکل نروز جوړ نه وي، نرو سیستم پوره جوړ نه وي، لیکن بیا هم زړه دربیږي. نو په همدې حالت کې که دا رګونه قطع هم وي، نو زړه هم بیا پمپ کوي. چې کله دا درد ختم شو، تاسو په دې پوهېږم چې حیوان به ګورئ چې خوځېږي، لاس کله کې پښه وهي، دا د درد د وجې نه وي، دا په دوی کې مسلس وي. دا چې کوم د دوی مسلز دي، هغه مسل ریفلیکشن دی، ځکه دوی لاس او پښې وهي، لیکن د درد وجې نه دی. دویم، چې کله زړه پمپیږي، د دې درد نشته دی، زړه بیا هم پمپیږي، د وجود نه چې څونه وینه د حیوان پاتې دغه ټول وینه غورځوي. او تاسو پوهیږئ چې وینه د مرضونو د جیمز او ډیزیزز یو مکمل کور دی. نو د حیوان نه وینه وځي. دویم، دا وینه ګرمه وځي، او چې کله ګرمه وځي نو د حیوان غوښه چې ده شخه نه پاتې کېږي. دریم شرط چې کوم اسلام هم ایښی دی چې کله ته یو مال ذبح کوې، باید د مل بال مخکې ونه کړي، ځکه چې تشویش نشي. یعنی دا باید ونه ډار شي، غم ونه ګوري. ولې؟ ساینس ته وایي چې کله یو حیوان غم ګوري نو دا یو خاص ټاکسیک کیمیکلز ورته وایي، په انګلیسي کې ټاکسیک کیمیکل ته وایي. دا په وجود کې خوشې کوي. دا چې کله خوشې کړل نو هغه وجود غوښه خوند یې له منځه ځي، ځکه تشویش وه، بلډ نه پمپ کوي، نو انسان هغه حیوان د هغه غوښه چې وي صحیح نه وي. یعنې زه کولی شم چې اوږد لیکچر ورکړم د انزایم باره کې، کلستروم باره کې چې څونه فایدې لري، خو هغه پرېږدم. اوس راځو چې نور طریقې استفاده کړو ته. یو طریقه چې مثلا نور غریبي ملکونو کې اوسه کوي، هغه یو شاټ دی، هغوی ګن شاټ لري. دا چې ووهله، اول وینه تویه نه شوه، چې وینه تویه نه شوه غوښه پاکنده. دویم، حیوان په هغه وخت کې جنګولر وین یا مثلا کوم د رګونه یې قطع نه دي، په ټول حالت کې څو چې ساه ورکړي هغه په درد کې دی. بل، هندوان د چپ طرف نه کوي، بیا هم مخکې رګونه ټول عصبي رګونه دلته دي، چې ته چپ طرف وایي ته څو چې دا رګ چقول ته رارسېږي، نو حیوان په درد کې دی او په غم کې دی، تشویش کې دی، نو ځکه غوښه پاکه نه ده. او په حیوان ته زجر دی، نو دا هم یو انساني طریقه نه ده. بل، دوی همچنان برقي شاټونه ورکوي، کیمیکل ورکوي، یعنې پشکاریګانو ته کوي. هغه یو هم هغه کوم چې په 1963 کال کې صحي قانون جوړ شوي وو، هغه یو هم صحیح نه پاس کوي. یعنې چې کوم اسلامي قانون دی، که هغه تاسو صحت سره په ضرب کوي، ساینس سره ضرب کوي، او د حیوان یعنې حیوان سره د رابطې سره ضرب کوي چې دغه ته باید زجر ورنکړل شي، نو دا ټول قانونونه د اسلامي شریعت په مطابق دي، او ذبیحه چې کوم اسلامي شریعت مطابق وشي نو هغه کې څه مشکل نشته دی. نو که بیا هم څوک دا پوښتنه کوي چې تاسو ولې په اولادم پیدا شي تاسو حقیقه کوئ، همداسې نور ذبیحه کوئ یا مثلا قرباني کوئ، یو دلیل دا چې کله موږ هم دا کارونه کوو، دا اکثر دې پر نه چې موږ خپل ګېډه کې واچو، دا بلکې فقرا ته ورکو، مساکینو ته ورکو، هغه خلک چې ضرورت لري. چې کله هم میلیونهاو هندوان یا مثلا داسې مکډونلډ شو، KFC شو، دوی چې میلیونهاو حیوانات د کال وژني، تقریبا 1 بلین حیوانات د کال دوی وژني، هغه بیرته بیا مالدارانو ته ورکوي، لیکن هغوی باندې څوک پوښتنه نه کوي. په هندوستان کې یو ریلیجس سرمني هغوی لري، یو تجلیل لري چې په هغه کې دا حیوانات وژني او ځای په ځای پرېږدي، غریبان توجه نه وي. لیکن چې کله په یو مسلمان یو مال ذبح کوي، هغه نه فقط چې داسې یو صحیح پاک او برابرۍ پلاستیک چې فقرا ته یې ورکوي او بیرته بیا د جامع ته ګټه رسوي او په صحیح طریقه یې حلالوي، لیکن دا خلک چې کوم ملحدین دي، دوی لکه مچانو غوندې نه ځي، هغوی باندې نه کښېني، پوښتنه ترې نه کوي تاسو ولې داسې کار کوئ، او ولې بیرته مالداران باندې خوري، لکه KFC او مکډونلډ همداسې نور شول. نو چې کله مسلمانان د انسانیت او د شرافت او د صحت په چوکاټ کې یو کار کوي، بیا دوی پکې اعتراض وي او دوی بیا پکې خبرې کوي. نو امید لرم دا ویډیو تاسو خوند اخیستی وي. دوباره که څوک نه پوښتنه کوي، بهترین ذبیحه د یو حیوان دپاره د ساینس نه، د انساني د قانون نه، د اسلام نه، د صحت نه، د اسلام ذبیحه ده چې تاسو مې تشریح کړه. السلام علیکم.